سوال دی ورور کړی دی وایي چې کله یو خاوند د ښځې سره په شا طرف کې په دبور کې کوروالی وکړي نو دا ښځه طلاقه شوه او که نه الجواب قرآن الله په قرآن کې وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم ستاسو دا ښځې ستاسو فصل دی بالکل فصل ته چې د کوم طرف نه راځي اجازت خو د دې دا مطلب نه دی انا شئتو چې کوم ځای کې ورته راځي مطلب دا دی چې په څه طریقه ولې راځي د دې اجازت دی خو ځای د راتګ هغه شریعت ښوولی دی او کوم ځای کوم کارونه چې منع دي هغه هم شریعت ښوولی په دې آیت کې اجازت د دې نه دی چې په کوم ځای کې ورته راتګ کې نه په څه طریقه چې راتګ کې کوه خو راتګ به صرف په هغه یو ځای کې کوم ځای کې چې پسند کړلی کېږي او هغه د زنانه عورت دی قبل چې ورته وایي دلته ځینې بچې پیدا کېږي دلته ځای کې رحم دی بچیدانه په دې طرف باندې ته کوروالی کولی شي په هره طریقه چې کې هر چې د دبور د طرف نه کوروالی دی نو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله لا یستحیی من الحق الله په حق بیانولو کې حیا نه کوي لا تأتوا النساء فی ادبارهن د ښځو سره به په دبور کې کوروالی نه کوئ یو حدیث کې راځي ملعون هغه سړی لعنتي دی لعنت پرې ویلی شوی دی چې څوک د ښځې سره شا طرف نه کوروالی کوي شا طرف نه معنی دی چې شا کې کوروالی کوي روایت کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی ان الله لا ينظر الى رجل اتى امراته في الدبر الله به د قیامت په ورځ هغه سړي ته نه ګوري کوم سړی چې د خپلې ښځې سره په دبور کې کوروالی کوي نو دې نه خو واضح شو چې دبور کې کوروالی کول دا یو لوی ګناه دی اوس راځو دې مسلې ته چې دا طلاقه شو که نه نو دا د عوامو خبرې دي عوامو کې دا مسله مشهوره ده چې څوک د ښځې سره په دبور کې کوروالی وکړي نو ښځه پسې شوه طلاق دا د عوامو خبره ده په شریعت کې داسې څه مسله نشته خو زنانه باندې لازم دي چې خپل خاوند د دې کار نه منع کړي او که چېرته خاوند یې همیشه دا طریقې نو بیا د ښځې سره حق شته د طلاق د غوښتو ځکه چې په مخه دا کار کول په مخه لوی ګناه کې واقع کېدی دغه ځای د کوروالي نه دی سړي ته نقصان دی ښځې ته نقصان دی او که چېرته یو پیر د دې کس نه دا کار وشو او توبه یې الله ترې وایسته نو ښځه بې نه طلاقېږي ورسېدي که نه ښځه طلاقېږي او نه نکاح نوي کولو ته صورت شته والله اعلم